کله کله خلک وایي چې او ښځې د بار راځي نن سبا ښځې او هلکان ټول یو ځای سې وخت مونږه دې ځای نه بار ځم زه هېر شم زه ښځه یم اورسې یم زه یو شي زه خپل ځان باندې کېدم زه انسان یم. سوشل میډیا د سایت ته تاسو کم وخت کې راوته سوره مودم په دغه کې شو؟ زما اوس یو نیم 2 کال شوی دی. زه امریکې نه شروع کړی دی. خلک سړی زما سره څوک نه کېني زه بیا ځم زه هغه سره کېنم. زه هم فکر مه کوه تاسو زما روریان زما اسم نشته. زما دا نظریه دی چې زه خپل خلک کار کوم. زما دا نشته چې زما دا ایم نشته چې زه اسمبلی باندې سیټ والم. زما حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي ډېر ډېر راته وګوره کېدای شي سبا نیم ګرانو کتونکو شان یم دا ټیم تاسو ګورئ بیټک ټي وي په شیشه باندې ټولو کتونکو ته دې مهال هرکلې او په خیرالي وایم. دا مهال مونږ موجود یو غازي تحصیل کې سوشل اکټیویسټ میډم ارم رشید دی په ځای کې موجود یو. هغوی سره خبرې اترې کوو چېرته هم مزئ په دغه شیشه باندې ما سره تړلي اوسئ. ګرانو کتونکو دا مهال مونږ موجود یو میډم ارم رشید دی په ځای کې او داسې تاسو شاته کتی شئ چې دا خلک هم د سریکوټ نه راغلي دي د دوی هم څه مسله ده چېرته هم د ارادې ما سره اوسېږي. السلام علیکم میډم. وعلیکم السلام. ویلکم هر کله راشه هر کدیا. میډم طبیعت هم څنګه دی؟ ټیک ټاک الحمدلله. ها میډم دې ټایم تاسو ډېر کتونکي ویني چونکې تاسو ستعارف محتاج نه ټوله دنیا هم پیژني خو بیا هم زموږ نوي کتونکي به هغوی سره خپل ځان معرفي کړي. زما نوم ارم خان دی ریمی تارخیلی سوشل اکټیویسټ لیډر اینڈ پولیټیشن دا زما کارونه دی. ها میډم اوس دلته کې موږ را دننه شو ماشاءالله ښه ټولګۍ ناسته ده څه د دې څه حاجت دی څه ضرورت دی چې تاسو ته بیا راغلي؟ دا سریکوټ نه راغلی دی او دې ته نن سبا اوبو ډېر تکلیف دی. دا ماشومان راغلی دی ټول راغلی دی دی وایي زموږ سره نن سبا چشمې ټول اوچ شوی دی اوبو نشته. اور زه اپیل کوم حکومت ته اپیل کوم ټول پولیټیشنز ته اپیل کوم ټول لیډرز ته چې they need to give us some charity for water. دا ته وایي میډم سوشل میډیا کې تاسو ډېر زیات اکټیو وئ. سوشل میډیا د سایت ته تاسو کم وخت کې راوته سوره مودم په دغه کې شو؟ زما اوس یو نیم 2 کال شوی دی. زه امریکې نه شروع کړی دی. امریکې کې کور نه دې پاره دې ځای نه خلک ما ته ټلیفون کړی دی او خپل پرابلمس شیر کړی دی او زه بیا لایو راغلی یم او شیر کړی دی. دې پاره کې حکومت ته پته لګي مونږ څنګه اوسېږو زموږ څه تکلیفان دی. ها میډم دا ته وایي که نه سوشل میډیا اوسنۍ سوشل میډیا ته تاسو په کم سوچ او په کم نظر باندې په کمې نظریه باندې ګورئ؟ نن سبا تاسو کله وګوره نن سبا څوک اخبار نه والي نن سبا ټول سوشل میډیا کې اکټیو وي. سو دې پاره زه راغلی یم او سوشل میډیا کې زه سې وخت خپل لایو راځم. تاسو ته معلوم دی څومره خلک مونږ ته ګوري 1,60,000 بندے. سو اوس تاسو دې جواب ورکړه سوشل میډیا سے دی. میډم دلته کې پوښتنه بله هم لرم په ډېر کم وخت کې تاسو ماشاءالله ډېر شهرت حاصل کړو وجوهات څه دي پس منظر څه دی نظریه څه ده سوچ څه دی؟ نظریه اور منصوبه اور سے تاسو وای زما اسم نشته. زما دا نظریه دی چې زه خپل خلک کار کوم. زما دا نشته چې زما دا ایم نشته چې زه اسمبلی باندې سیټ والم. زما دا دی چې زه د زړه باندې هر وخت هم اور کله څنګه هم دې پاره کې د سے مصیبتي سے تکلیفي د پرابلم سولو کوم اور دې پاره کار کوم خپل خلک پاره. زموږ معاشره کې تاسو ته پته وي چې فیمیلز ایز ا فیمیل د چوکاټ نه د دورشلې نه چې بهر کېږي د مرد د حضراتو طرف نه پابندیانې هم ډېرې وي خو ایز ا فیمیل چې تاسو بهر کېږئ د ظلم خلاف نو بهر نه ریسپانس د خلکو څنګه وي تاسو سره؟ ما ته اوس پورې څوک نیګیټیو نه ورکړی دی. کله کله خلک وایي چې او ښځې د بار راځي نن سبا ښځې او هلکان ټول یو ځای سې وخت مونږه دې ځای نه بار ځم زه هېر شم زه ښځه یم اورسې یم زه یو شي زه خپل ځان باندې کېدم زه انسان یم. بار سې وخت ما ته څوک ملاویږي زه دا نه وګورم دا سړی دی ښځه دی زه دا وم چې دا انسان دی. سو سې وخت ستاسو منټل تھنکینګ داسې تاسو هر ځای تاسو تللی شئ هر ځای چېرته زه ځم عدالت ته نور دفتران ته خلک سړی زما سره څوک نه کېني زه بیا ځم زه هغه سره کېنم. زه هم فکر مه کوه تاسو زما روریان خپل وطن کې موږ وینو ایز ا فیمیل دومره بهادري په ډېرو کمو فیمیلز کې وي. درته وایي دا بهادري
دومره بهادري دی راز څه دی میډم؟ راز دا دی چې دا زمونږ وینه کې دی. زما ما ویډیو یو جوړ شوی دی، تاسو هغه ته وګوره. سو دا زمونږ وینه کې دی بهادري. اور مسلمان زه ټول نه اول الله ته سجده کوم، ولې څوک بل ته یریږم؟ الله سره یریږم. سجده زه الله ته کوم، یریږم خلک سره، دا غلط دی. الله سره یریږم، دا پاکي، دا زما کنیکشن الله سره ډیر نزدیک دی. ها را روانې پولې ته را روان نسل ته څه میسج پیغام زموږ په دې سکرین په دې وساطت باندې ورکول غواړئ؟ تاسو ټول ماشومان ته اسپیشلی ینګ جنریشن ته زدا ووم چې تاسو خپل حق پاره، تاسو فایټ فور یور رائټ، خپل حق پاره تاسو بار راځه، تاسو خپل حق پاره جنگ کوه. کور کې تاسو ته حقوق نه ملاويږي. نن سبا دلته اسپیشلی تحصیل غازی کې ډیر بد حال دی. دا زما روریان دی، دا کم ځای نه راغلی دی. الته زمونږ پولیټیشن، مشهور پولیټیشن پیر صاحب شاه علاقه دی. پیر صاحب زه اډمایر کوم پیر صاحب شاه پرسنالټي ته د پاره زه عزت کوم. هغه سره هغه زمون بزرګ دی، برزه دومره خفام د پاره خفام. دیش کال کې کله دیش بورل تکړیو سری کوټ کې، نن سری کوټ کې وبو کمینا. لیٹس ہوپ فار د بیسٹ. ایو جهان میډم ټیم را کولو دلته کې نور هم مشران موجود دغه سره هم لکشان خبرې کو دا محل را سره یو مشر هم دی محل موجود دی. تاسو نامه څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمان شاه نوم دی جی. مونږه د سرکوټ سره یو کلی دی شنه وته وي، هلته نه راغلی یو جی. زمونږ د اوبرو ډېره غټه مسله ده. دا میډم چې کوم دی دا یو سوشل ورکر ده او هومینټیرین ده او د هومین رائټ لپاره د کړي ګانګر کې یو اواز اوچت کړی دی. زموږ په علاقه باندې ډېر لوی بورینګونه کړي دي، په دره کې 2 کړي دي، شیرول کې کړي دي او مختلف ځایونو ته اپروچ کوي. نو ډېر لوی زبردست هغه دی. موږ یو امید اخیستی دی او د میډم ته راغلي یو چې زموږ ته د اوبو ډېره غټه مسله ده، دا مسله راله یو بور راله وکړو چې دا مسله. ګرانو کتونکو دا محل را سره یو بل هم مشر موجود دی، دی سره هم لږ خبرې در کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو خوږه نامه؟ روشندین. میډم سره نن تاسو راغلي ځای ته څه مسله ده؟ زموږ مسله دا ده چې موږ ته د اوبو ډېر غټ تکلیف دی. لکه زموږ خره منکر شلل، زموږ چې کوم غرونه وو که نه دغه شاګانې ولګېدې. اوس موږ دغه یو ذریعه وګڼله چې بل څوک خو نه کوي، کوشش موږ خپل کړی لکه هر چا ته جړه کړې ده. او دغه دپاره میډم دې درد رالو چې زموږ د بچو، زموږ د ښځو د منګو نه د مصیبت نه ځان خلاص شي. وادرېدو الله پاک دې له جنت ورکړي، الله پاک ته ترقي ورکړي. موږ به دې ته دا دعا وکړو چې الله دې شرم پرده وساتي. ګرانو کتونکو تاسو زموږ نننۍ خپرونه وکړه. میډم ارم رشید تایخیلي سره سوشل اکټیویسټ ده تحصیل غازی کې دا ټایم موږ موجود وو. ارم رشید سره ان شاء الله بل پروګرام کې به بیا ملاوي. تر پورې شان تاسو نه غواړي اجازه په دې خو هم سپارم د الله پامان.